ها مهرباني مهرباني وکړه. مبین جانا دغه ډاکټر صاحب چې په لایو راځي، انجینر صاحب سره لایو راځي، باور وکړه چې موږ خو نه په دې نظام کې یو، نه په دې ملک هم بیخي در پرېښی ده، مسافر یو که نه، هېچا ملاتړ نه یو. وروره ګله صرف هغه غواړو چې وروره ګله اسلام او اسلام یې غواړي. خبره دا ده چې دغه ډاکټر صاحب او انجینر صاحب نه مې یوه بله ورځ زړه ډېر سخت خفه شو. دغه رومال په نوم یو ګلخان دا او افغانان دې په دې سټوډیو کې رااخلي، بیا یې تنګ سره کېنوي، افغانان پکنځي په دې باندې افغانان ډېر سخت خفه کېږي. او تاسې که د افغانانو زړونه غواړئ دا کوچی وروره چېرته د کوم ګلخان ملخان راخیستی وي که نه، موږ افغانان یو، هېڅکله دغې خلکو ته هغه خلک چې افغانانو ته کنځلې کوي، هغه سپکې سپورې وایي، هغه یو څو شودګان او یو څو کوڅه ډبه او لودګان چې دي، هغه نه دي موږ سره په لایفونو کې دي او نه به دوی په لایفونو کې راواخلي. او شخصا دا د قاري صاحب مخامخ د زه منې کړی یم، تهدید کړی یم چې نور یا ورته غلطۍ کې ورغلی هم او نن هم راغلي وو. زه د همدې خلکو لایف ته به د موږ هېڅ ملګری نه ورځي، نه دا خلک موږ په لایف کې راغلو، ځکه موږ د مشترکات نه لرو. نو نن هم چې څوک تللي دي هغه د هغوی خپل کار ده. انجینر صاحب تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی، مخامخ ده. ډاکټر صاحب کړي هغه د هغه خپل مسؤلیت د پوښتنه کوي. انجینر صاحب بله ورځ نه ده د ډاکټر صاحب څنګ کې ناست و او رومال په نوم ګلخان راخیسته وه. یو میاشت کېږي چې ګوره یو میاشت کېږي کوچی وروره چې انجینر صاحب او ډاکټر صاحب لایف نه دي راغلي شریکه. دا د انجینر صاحب سټوډیو ده، زه ترې لایف راځم. زه کله راشم انجینر صاحب را سره یي، ځان ته لایف هم نه ده راغلی. نو ته ولې دروغ وایې؟ البته زه د ډاکټر لایف ته تللی یم. محترمه دا یوه خبره دروغ ده بالکل. زه د ډاکټر لایف ته زه تللی یم. الهام ستانکزی صاحب تاسې مایک خلاص دی. الهام ستانکزی وروره مننه، خیر اوسې. انتقاد مو په جای ده چې کوم نیوکه تاسو صحیح وي، موږ په سر سترګو منو. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستانکزی صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قاری صاحب ته، انجینر صاحب ته، ستر جنرال مبین صاحب ته ما د خوا یو ښایسته سلوک. مننه، ژوندی دې وي. مهرباني وکړه ورور، سوال ته دې راشه. لکه چې ودرېده عکس ودرېده څنګه فکر کوم انټرنیټ دی کمزور. بل دلته بعضې کنځلماران راځي. ورونو اول خو تاسو نه هیله کوم چې څوک بیکګراوند د کنځلو لري د موږ سټوډیو ته مه راځئ. که راځئ نو لطفا بیا کنځلې مه کوئ. کوم سوال لرئ هغه د کنې لیکچر ته موږ چاته اجازه نه ورکوو. بیا دلته نومونه هم ډېر غلط لیکئ. ښه د دغه ورور خو اواز نشته فکر کوم. دغلته یو بل ده. بله مبین صاحب دغه ورور انټرنیټ کې ستونزه ده فکر کوم. ستونزه ده. انجینر صاحب راغی. انجینر صاحب زه دننه لاړم. مبین صاحب الله دې خوشحاله قاری صاحب محترم، الله دې ډېر عمر درکړي. الله مو الله مو عزت وکړه قاری صاحب. ډېرو ستړیا او مصروفیتونو باوجود سټوډیو ته راغلی. الله مو خیر. دا ورور بیا راغی افغان بیرو، مهرباني وکړه افغان بیرو په نوم باندې بیا راغلی. بله السلام علیکم. انجینر صاحب ته ولې ګلخانان ځان سره لایف کې کېنه یاره؟ دا کار خو دې ښه نه ده. سخت دروغ یې وویلې، اورېدلې وای پلانکه کراور دروغ وایي. وایه بله ورځ نه، زه به د میاشتې ورته وایم چې د میاشتې مخکې م لایف راوړه چې دا ډاکټر صاحب سره راغلی یا مثال بل دا 2 ورځې زه ورغلی یم. البته نن دغه مشکل ما خپلو د هغه هلک ډېر احترام هم درلوده، خو د هغه باوجود هم ځینې پیغورونه یې ورکول چې افغانانو ته د پیغور هیڅ گنجایش نسته. البته که څوک مونږ ته پیغور راکوي دا یو خیانت ده. مونږ په ډیرو سختو حالاتو کې چې ټولې اسلامي نړۍ مونږ یوازې پرېښي یو، مونږ لاس او پنجه اچولې، په ډیرو وینو د ډیرو سرونو په شیندلو مو تقریبا ازادي اخیستې ده. دا د مونږ لپاره او د نړۍ د مسلمانانو لپاره مونږ دغه خپل افتخاراتو سره شریکوو. خو هغه چې دوی مونږ یوازې پرېښودلو هغه پیغور نه ورکوو. دوی پوه شه، والله یې پوه شه چې مونږ 250 کفري هېوادونو ته نه دا چې یوازې پرېښودلو، بلکې د هغوی مرسته او د هغوی همکاري یې وکړله او په مونږ باندې راوستل. دا ټولې اسلامي نړۍ وکړه، دا یو ملک نه ده کړی. خو اکثریت په دې باندې پښیمانه دي. د امریکا ماته د دوی لپاره عبرت سو.
جنگ په وسایلو باندې نه کیږي، غیرت په اسلحو باندې چاته نه راځي. د صدام فوج مجهزترینه فوج په اسلامي هیوادونو کې د امریکا په مقابل کې 20 ورځې مقاومت ونه کړ. طالب په زنګین ټوپک باندې په داسې وسایلو چې د هوا ضد توغندي اعلانه درلودل له امریکا سره 40 ورځې مقاومت او جنگ جبهه‌ای وکړ او تر ننه پورې الحمدلله د طالب په ورکولو کې څوک کامیاب نه شو. پاتې شو که موږ ته هر څوک پیغور راکوي هغه د هغوی خپل کار ده. موږ ته په خپل افغانان سکشویان د سوسیال مزدوران پیغورونه راکوي، نو له بل چا نه موږ ګیله نه کوو، موږ د چا د پیغورونو پروا نه کوو. مخکې به ځو، شاته نه ګورو، مخکې تګ د موږ د نیکونو د اسلافو کار دی انشاءالله العزیز. مهرباني. مخکې به ځو، شریعت به راولو خیره. او یو خبره موږ ته بیا هغه سرو خولۍ والا هغه مردود دي، هغه موږ نه تاییدو. سرو خولۍ والا موږ په وینو کې لمبیږو، هغه د موږ قاتلانو ته نر پښتانه وایي، لکه دا نورو چې بنګړي اچولي او د دوی د دفاع په خاطر چې چا په اروپا کې ښځې ګډولې په هغوی هم لعنت وایو چې خپل بچي په وینو سره وو. دوی د لار او د بار په یو دوه مزدورانو باندې لایفونه کول، ښځې ګډولې، ملل متحد دروازې او د ناټو دروازې ټکولې. ای کاش چې افغانانو تاسو د قندوز په مدرسې او په زرګونو داسې وحشتونو باندې یو ورځ ویلی بل ګیله موږ له بل چا نه کوو. د موږ خپله د یو افغان په نامه یو فاحشه یو مرتد د فوزیې په نامه له قرآن نه لمبې جګې کړلې، د افغان غږ پیج نه جګ کړلې، له هغه پیج نه جګ کړلې چې دا ټول رزیلان ټول سکشویان به ترېنه لایف خپرونه کوه. د دوی د فحشا کورو له همغه کور نه د موږ قرآن ور واخیسته او لمبې پرې پورې کړلې. هغه کساد او غچ موږ نه پرېږدو. نو موږ ته د هېڅ د چا د پیغورونو پروا نه کوو. البته که تاسو ګلخان ورته کار شي ورته وایي چې چا د عمل کړی هلته ورشئ. موږ لایف د افغانانو لپاره ده، موضوع مو په افغانستان وي، د افغانستان باره کې څوک معلومات لري کوشش کوو چې هغه راواخلو. او هر وخت مو هیله همدا وي چې صحیح ده هر څوک به موږ سره خواخوږي لري، موږ سره به ملګرتیا لري، د موږ غږ به بدرګه کوي. خو لطفا هیله مو تې دا ده چې د موږ لایف خپرونو ته دې نه راځي، ځکه د دوی د غږ ترجماني موږ کوو. موږ غواړو سکشویان مخالف د طالب سره مشکل، یو طالب لخوا مشکل ورته پیښ شوی، د هغه غږ واورو چې دغلته ماته طالب مشکل پیښ کړی ده، تر څو موږ وکولی سو د دوی هغه مشکل هم واخلو او کومه ستونزه چې طالبانو کې دي، د طالبانو په صفونو کې دي، د هغه ستونزې د حل لپاره مخکې کارو کې مشران دا غږ واوري. موږ هغه څوک راخلو چې په طالب نیوکه لري، د اصلاح په خاطر باندې دغه لایف خپرونه کې په طالبانو که څومره څوک نیوکې کوي، سالم نیوکې، دا موږ د ځان د اصلاح لپاره او د خپل صفونو د اصلاح په خاطر د دوی ګوت نیونه په سر سترګو منو. البته پیغور د هیچ چا نه منو. موږ ویاړلي اتلان قهرمانان د دې عصر اتلان طالبان دي، موږ یې په سر سترګو منو چې هر څوک په باندې افتخار کوي په طالب باندې موږ ورسره منو. هر څوک چې وایي طالب د ماز د زړه سر ده، ولاو که اسرائیلو کې مسلمان وي، ولاو که په امریکا کې مسلمان نه، الحمدلله طالب د نړۍ د مسلمانانو افتخار ګرځېدلی. دا به څوک نه وایي چې پلانکی در باندې افتخار کوي، نر غوندې دی کوي. حق هم ورکړی ده چې څومره مونږ ستایي، اسلامي امارت ستایي، کور آباد